هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن یکشنبه د لړم 11 نیټه ده چې د 2025 کال د نومبر له 2 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. کندوز کې په 500 بې وزلو ښځو نغدې پیسې ویشل شوي. په 4 ولایتونو کې 9 ښارګوټي له غاصبینو راګرځول شوي. افغانستان کې د فعالو سیم کارتونو شمیر 26 میلیونو ته ورسید. او په بلوچستان کې په وسلواله نښته کې 6 پاکستاني پولیس وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. کندوز کې په 500 بې وزلو ښځو نغدې پیسې ویشل شوي. د کندوز ولایت د مرستون امریت مسؤلین ویلي چې د دې امریت او همکارو مؤسسو په ګډه 8,25,000 افغانۍ نغدې پیسې د 500 بې وزلو ښځو ترمنځ ویشلې دي. هرې کورنۍ ته 14,500 افغانۍ ورکړل شوي څو د هغو وسایلو او تجهیزاتو د اخیستلو زمینه برابره شي چې دغه ښځې اوس په 3 مختلفو مسلکي برخو کې زده کړې کوي. دغه ښځې چې اوس په پوستدوزۍ، د چرګو ساتنې او د میوو چولو په برخه کې زده کړې کوي، د ترلاسه شویو مرستو له امله مننه څرګندوي. پروګرام د مسلکي زده کړو او عوایدو د لاسته راوړلو پروژې په چوکاټ کې د برېټانیا سره صلیب په مالي ملاتړ ترسره شوی څو د ښځو اقتصادي ځواکمنتیا او د دوامداره کارموندنې زمینه برابره شي. په 4 ولایتونو کې 9 ښارګوټي له غاصبینو راګرځول شوي. د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د استرداد کمیسیون ویلي چې په تیرو 3 کلونو کې په 4 ولایتونو کې 9 ښارګوټي د دولتي غصب شویو ځمکو قضیو ته د رسېدنې اختصاصي محکمې د پریکړې پر بنسټ دولتي ملکیت ته ورګرځول شوي دي. د دغه ښارګوټو په ډله کې په کابل کې د ملاتړخیل سردار محمد داود خان او ملاعزت ښارګوټی، په بلخ کې د خالد بن ولید ښارګوټی، په غزنی کې د حکیم سنایی او نواباد ښارګوټی او په ننګرهار کې د حاجي قدیر او اسحاق ګیلاني ښارګوټي شامل دي. د یادولو وړ ده چې په تیرو 3 کلونو کې په ټول هیواد کې له غاصبینو او غیر شرعي متصرفینو څخه شاوخوا 4 میلیونه جریبه دولتي ځمکه استرداد شوې ده. افغانستان کې د فعالو سیم کارتونو شمیر 26 میلیونو ته ورسید. د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الله الکوزي ویلي چې افغانستان کې اوس 26.2 میلیونه فعال سیم کارتونه شته چې له دې ډلې 22 میلیونه زیاتې ثبت او راجستر شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې په تیرو 4 کلونو کې د مخابراتو وزارت 550 نوي مخابراتي سایټونه طرح کړي چې له دې ډلې 150 ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. او روسي خبر ده چې په بلوچستان کې په وسلواله نښته کې 6 پاکستاني پولیس وژل شوي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د بلوچستان د کلات ولسوالۍ په خالق آباد سیمه کې په یو وسلواله نښته کې لږ تر لږه 6 پاکستاني پولیس وژل شوي دي چې پکې 2 کمانډویان هم شامل دي. د راپورونو له مخې پاکستاني ځواکونو له پیښې وروسته پوځي عملیات پیل کړي، لارې تړل شوي او مخابراتي اړیکې هم پرې شوي دي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله مل شه.